غوښتنه ترې دا وکړه چې دغه عبدالله دغه کرزی دا اعدام که دې زما د ملک وینې خرڅې کړي دي دا اعدام که دا غوښتنه وکړه ته پسې ورتېر شه دا غوښتنه ترې وکړه چې زموږ په افغانستان کې داسې یو قانون جوړ کړه چې هر شخص که هغه داخل د افغانستان وي که خارج د افغانستان وي چې قوم پرستي وکړه باید اعدام دې شي قوم پرستي وکړه باید اعدام دې شي دا غوښتنې ترې وکړه تو دا غوښتنې ترې وکړه چې طالب وروره زه غواړم چې مخکیني اردو کې چې څومره هلکان ول هغه د ټول په وظیفو شي دا غوښتنې وکړه بله غوښتنه دا وکړه چې ته څه ته نیاز لرې یا ډاکټر انجینر پیلوټ څه ته نیاز لري چې موږ دې ځینې کوشش وکړو که زموږ کوم افغان انجینر وي دلته څومره تنخواه وي 1 لک افغانۍ د میاشتې ګټي 10 لک افغانۍ د میاشتې ګټي خیر دی ورور دلته 10 لکه ګټي هلته خیر دی 2 لکه به درکړو لاړ شه هلته زموږ ملک کې خدمت وکړه دې ځینې به در ولیږو دا غوښتنې ترې وکړه که ته غواړې چې خپل ملک ته فایده ورسوې دا بله غوښتنه دا وکړه ترې چې هیا دغه کوم سرکونه دا کوم مکتبونه چې وران شوي دي د دې جوړول ته څه نیاز او ضرورت لري هغه به درته وایي چې ولرم دغه یوروپ کې کم از کم 3-4 لکه افغانان اوسېږو 10 روپۍ به ټول راټول کړو او ایسته به افغانستان ته ولیږو ورته به ویو چې دغه ځای کې دغه مکتب وران شوی دا ډېر ښایسته مکتب و دا جوړ کړه دغه مسجد وران شوی دا ډېر ښایسته مسجد و دا جوړ کړه دغه کلي کې یو 50 کسه غریبان دي دیو ته یو کاروبار جوړ کړه که نور شی نه شي جوړوی دا رشقي نه دي رشقي دا ورته واله د ورځې چې 500 روپۍ مو ګټي خپل کور چلی د میاشتې 15,000 روپۍ شوي صحیح شو ریشه اوس دا غوښتنې وکړه وروره په دې چې دا ملک اوس ما او تا ته پاتې دی اوس د امریکې ډالر نشته د امریکې په ډالرو عبدالله صاحب دوستم صاحب دا صاحبان ورورو سي بلډنګونه پې درولي قسم په خدای په هر یو کور باندې تریلیون ډالر مصرف شوي تریلیون والله به بالله چې دننه شي حیران به شي ورته چې یا رب الجلاله دا پیسې دې د کومه کړې پلار نه خو دا جولا و پلار نه ډمو نایي و دې ته وګوره دا زما او ستا پیسې وي چې ټول په تیږو او په ګټو او بېځایه زیانو کې استعمال کړي زه او ته اوس ضرورت لرو په افغانستان کې د کینسر شفاخانې ته زه او ته ضرورت لرو په افغانستان کې یو مفته سیدعامې ته زه او ته ضرورت لرو په افغانستان کې یو ښکلي پارکونو ته زه او ته ضرورت لرو په افغانستان کې چې طالبانو باندې باید دا هغه وکړو غږ وکړو چې هر شخص حق لري چې په دغه نظام کې 100% کار وکړي که هغه ستا مخکې دښمن و که ته د هغې دښمن وې وروره دښمنیانې نور ختمې شوې نور موږ کار کوو ازادي دې راوسته کور دې آباد امریکې د غلامۍ نه دې خلاص کړم کور دې آباد خپلواک یې دې کړم کور دې آباد خو اوس ما پرېږده چې تا سره کار وکړم دا غوښتنې وکړه چې زما رینجر چې څنګه مخکې نظام کې زما په رینجر کې خټې چلېدې دې نظام کې نه غواړم چې وچلېږي څنګه چې په مخکیني نظام کې زما په انټرنیشنل کې ګاډرونه وکیلانو خپل کورونو ته چلول دې نظام کې نه غواړم چې وچلېږي لکه مخکې نظام کې د یو مامور د ماموریت د مامور تر شا به 15 رینجرې روانې وي وروره دا شی دې نور نه غواړم زه یو مامور چې چېرته ځي 2 عسکر یو ډریور یو خپل مامور باس یو رینجر ضرورت نشته که زه وظیفه کوم په یو ځای کې زه ضرورت نه لرم چې دا رینجر کور ته ویسم رینجر زما د حکومت دی دا د ملت دی دا د بیتمال ته ولاړ وي داسې غوښتنې وکړه رخصتي دې ده او ټکسي شته وروره تنخواه لیکنه او ځه کور ته رخصتي دې تېره که بېرته راشه خو زه دا اجازه نه در کومه چې تو زما رینجر ویسې تو زما انټرنیشنل شخصي استعمال کې نه د حکومت مال به په حکومت وخت کې استعمالېږي دغه غوښتنې اوس فعلا وکړه اوس نه دا شیانې ذهن کې واچوه چې مخکې موږ سره دا شی شوی اوس موږ نه غواړو چې دا شی وشي او د هر شپږ میاشتو د مصارفو لست موږ ته راښیې وه په تلویزیون کې چې افغانانو دومره مې تنخواه ورکړې ده دومره راته آمدن راغلی دی دومره مې دغلته کار کړی دی دومره مې دغلته سړک جوړ کړی دی دومره مې دغلته مدرسه جوړه کړه دومره مې غریبو سره کومک کړی د
میاشتې بعد موږ ډیټیل غواړو. دا غوښتنې وکړه چې دا یو اسلامي یو افغاني یو انساني غوښتنې دي. زه ته چې دا کوم چې لګوي دا مطلق کفر دی. داسې غوښتنې وکړه چې زما او ستا په فایده کې وي. داسې غوښتنې وکړه چې زما او ستا د فرد په فایده کې وي. موږ داسې اوس هم ناست یو. ولا احمدشاه ابدالي داسې کړي وو که نه صحیح شو، الله دې هغې ته جنت الفردوس په نصیب کړي. هغې خو کړي وو، د هغې پلار ته سلام دی. راشي چې د هغې یو 5% زه ته موږ وکړو که نه ولې نه کوو. احمدشاه ابدالي د امریکایانو غلامي کړې وه. احمدشاه ابدالي د روسانو غلامي کړې وه. احمدشاه ابدالي څه ورته وایي د کفر سره یې ځان یو کړی و؟ نه. احمدشاه ابدالي خپل ملک ته ازادي راوړې وه. احمدشاه ابدالي خپل افغانیت اسلامیت دی جهان ته ښودلی و چې که زه وغواړم په سکند کې د تباکو نوم او جوړوم دیم. راشه د هغې 2% کار خو زه ورته وکړو. ملکونو خو هسې هم نه شو نیوی. دا خپل ملک چې آزاد شوی دی، دا خپل ملک خو لږ جوړ کړو. د خپل ملک ته خو لږه فایده ورسوو. ما ورته یو شی غوښتی دی، د ښځو حقوق غواړو. We want peace for women. We want cheese for women. چې شی دی حکومت چې د جوړ شو، ښځې ته هم ضرورت لري، نر ته هم ضرورت لري، سپین ږیري ته هم ضرورت لري، ملا ته هم ضرورت لري، معلم ته هر څه ته ضرورت لري. دا اوس چې دا چغې هم شروع کړي دي څومره غټه بېعزتي کوو د خپل ځان. څومره دا خلک په موږ خاندي چې دیو ته ګورئ هلته ملک بدبختۍ لورې روان دی. هلته ملک کې غریبي ده، په ځای چې دیو غوښتنه دی وکړي د نړیوالو نه چې زما ملک په رسمیاتو وپېژنه، زما ملک سره حقوقي او بشري کومک وکړه. دیو صاحب مهربانه وي وانټ پیس فور وومن چې شی پرتوک پې وباسي. ومن خو سرکونو کې ګډاګانو پورې ورسېدل. ومن خو صاحب مهربانه پرتوګونو پورې وویستل. نور څه وکړو؟ صادرونه خو یو هم په ایروپ کې چې څومره اوسېږي ډېر زوینه په ټیک ټاکونو کې صادر مادر رواج خو ختم شو. دې شان نه خو وروره بس ماشاءالله دې وي. نور څه غواړې؟ څه که هیرامنډۍ جوړې افغانستان کې؟ که هیرامنډۍ جوړوي نو هغه بېل شی دی. موږ خو د هیرامنډۍ خلاف